الحمدلله په خپل یو میشن او یو سوچ مو چې حالانکې دا د چا نه ډیمانډ او نه د چا په سوچ کې وه خو بهرحال مونږ په دې باندې الحمدلله په تیر کال کې مونږ په دې باندې کار کړی. داسې ټیوبویلز ته چې مونږ ډایرکټ اوبه ورکوو چې خلکو ته ټایملی زموږ ته فیسیلیټیشن میلاوي. په دې ای ډي پي کې مونږ یو سکیم شامل کړی و چې هغه ګریویټي سکیم و د درګې تحصیل لپاره چې هغه څه د پاسه د 1 روپو دی. هغې کې مونږ څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده د اوبو سطحه ورځ تر ورځه لاندې روانه ده او مونږ زیاتره هم چې یاره اکثر د ټي وي لو ایشو راځي یا د ټرانسفارمر مسله راځي نو مونږ په هغې باندې سی ایم سره کېناستو. سی ایم صاحب هم شکریه ادا کوو چې هغه زمونږ سکیم او د شکیل خان منسټر صاحب هم شکریه ادا کوو چې هغه زمونږ د سکیم په ای ډي پي کې شامل کو او هغه باقاعده د هغې فیزیبیلیټي سټډي دپاره پیسې هم راغلي دي. انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو چې د دې نه مونږ میکسیمم چې څومره تحصیلي درګې کې یو کوسلې دي چې مونږ کور کړو نو د هغې دپاره نن څه اکسچینج صاحب اریګیشن او پی ایچ ای اکسچینج صاحب هم راغلي دي زموږ سره جوګان صاحبان ټولو راغلي دي دلته زموږ باقاعده نن د دې ویزټ وکړو او انشاءالله راتلونکې هفته کې به مونږ په دې دپاره کنسلټنټ هایر کوو. انشاءالله په هغې باندې به مونږ مخ په وړاندې کار کوو او زیاتره کوشش کوو چې یاره زیات نه زیات تحصیل درګې کې زیاته حلقه مونږ د دې نه کورونو ته اوبه ورکړو چې یاره د اوبو د راتلونکي کم قلت دی کومه مسله ده د اوبو سطحه چې کومه لاندې روانه ده نو یو خو په هغې کې مونږ ته بهتري راشي او مونږ به هم د دې نه اوبه اوچتې کړو. انشاءالله دا به یو صفا اوبه ټول تحصیل درګې ته راځي نو زه خاص کر تحصیل درګې عوامو ته هم دا خوشخبري اورم چې یاره مونږ الحمدلله په خپل یو میشن او یو سوچ مو چې حالانکې دا د چا نه ډیمانډ او نه د چا په سوچ کې وه خو بهرحال مونږ په دې باندې الحمدلله په تیر کال کې مونږ په دې باندې کار کړی خو چونکې په هغه ټایم کې ای ډي پي کې شامل نه شو مونږ نور سکیمونه شامل کړله. انشاءالله په دې باندې باقاعده دی شامل شوی دی او انشاءالله چې زر نظر به مونږ په دې باندې کار شروع کړو او باقي زه اکسچینج صاحب او میډم هم شکریه ادا کوم چې دوی راغله او د دې کم مونږ مخ په وړاندې چې زه کم کار کوو نو په دې کې به هم انشاءالله د دوی خپل یو کردار وي او هغه دا ده کو سبا په دې سیټ باندې به زه دا ووایم کو فرض که اکسچینج صاحب نه میډم نه یا مونږ دنیا دا ژوند دی نو دا به کم از کم زمونږ یو داسې صدقه جاریه وي ځکه چې صفا اوبه به مونږ کورونو ته ورکړو نو دوی خصوصي شکریه ادا کوم چې انشاءالله په دې کې به دوی په دې کې خپل کردار ادا کوي او بیا د ټول نه غټه خبره دا ده چې مونږ په دې کې د بجلۍ چې کم کاسټ او کم بیلونه د هغې نه به خلاص شو یو نارمل د دې به چارجز وي هغې مینټیننس لپاره نو او بل دا به دی چې دا به 24 ګنټې په تحصیل درګې کې انشاءالله د څښلو اوبه هر ټایم موجود وي نو هغه به نه وي چې یاره نن ټرانسفارمر خراب دی او نن ټي بیل خراب دی نو انشاءالله دا یو ښه سکیم او یو ښه پروجیکټ موږ تحصیل درګې لپاره راوړی دی او انشاءالله په دې به مخ په وړاندې کار کوو او د اکسچینج صاحبو او د میډمو انشاءالله دوی ته هم خصوصي دا هدایت ورته جاري کوو چې یاره په دې کې هر هغه هینګل وګورئ چې یاره دا چې کوم فیزیبیلیټي ده چې دا مونږ په هر حال باندې فیزیبل کو دا کار ممکن شي او دا په دې کې مخ په وړاندې لاړ شو دا کار وکړو. ډېره مهرباني. ایم پي ایس چې کوم دا ویژن دی او دا کوم خیال دی نو ډېر ښایسته خیال دی. اوبه دي روانې دي ګراوند واټر ورځ ته ورځه لاندې روان دي او بجلی خرچ بر روان دی نو که دغه شان دا ګریویټي فلو باندې الله پاک مونږ کامیاب کړو کامیابه وي انشاءالله نو دې خلکو ته به یو کنټینیوس اوبه میلو شي بل سټیټه لاندې لاړه بر لاړه او بښکته لاړې بر لاړې دا به خبره به ختمه شي بل بغیر د بجلی نه به ګریویټي فلو باندې له اوبه ځي انشاءالله تعالی رحمان. الله دې کړي چې څنګه دې ویژن دی چې خپل حلقې نه علاوه نور درګې نه اوبه ورکړو د دې هدایت داسې دي انشاءالله که داسې وشو د دې ټول خلکو ته چې کله اوبه روانې ده انشاءالله زموږ ټول څو پکې څونه کار کوو موږ ته به دې ثواب تر آخرت پورې رارسي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ایم پی ایس صاحب وویل چې ګریویټي فلو لپاره مونږ ټول دلته راغلي یو نو مونږ خپل فل کوپریشن کوو هغې لپاره چې دا ګریویټي فلو مونږ ته فیزیبل شي دلته نه مونږ اوبو ډایرکټ درګې خلکو ته ورکولی شو
چې امنډار چې زموږ څومره خرچه راځي روزانه بیس باندې چې بجلی څومره زیات خرچوي اور واپډې هغې چې د کله مسله راشي کله هغه دي نو داسې ټیوبویلز ته چې موږ ډایرکټ اوبه ورکوو چې خلکو ته ټایملی زموږ ته فیسیلیټیشن میلاوي اور زموږ الریډي یو سکیم چلیږي بټخیله کې ګریویټي فلو والا چې څنګه هغه فایده اخلي هغې نه داسې درګې لپاره به انشاءالله موږ